د فرزانه ناز په پتلون باندې څه شوي دي او خلک ولې په غوسه دي، دا ټول په همدې ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. فرزانه ناز ته د یو کس کومنټ: دا پتلون دی لکه چې لیلامۍ کې اخیستی. پخوانی فلمي لوبغاړې او سندرغاړې فرزانه ناز په ټولنیزو رسنیو کې نن سبا ډیره فعاله ده او هره ورځ خپل نوي عکسونه له مینوالو سره شریکوي چې ځینې کسان د هغې په عکسونو باندې توند غبرګون هم ښایي او هغه ملامتوي چې ولې غربي سټایل او عادتونه کوي او د افغانانو کلتور ته زیان رسوي. سندرغاړي تقریبا 4 ساعته مخکې خپل څو نوي عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي چې ګڼو کسانو ورته ډول ډول کومنټونه کړي دي او هغه یې د شلیدلي پتلون د اغوستلو له امله نقد کړې ده. فرزانه ناز ته د هغې په نوي عکسونو باندې د تبصرو په ترڅ کې یو کس په دري ژبه لیکلی دی چې فکر کوم دا پتلون دی په سینما په امیر کې په لیلامۍ کې اخیستی دی. یو بل کس بیا ورته لیکلی دی چې یو جوړه جامې چې پیدا کړي بیا به شمیره عکسونه پکې اخلي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي ترڅو مینوال پرې غلط کړي. ځینو نورو کسانو هم ورته تبصرې ورته لیکلی دي او لیکلی دي چې دا ته څومره ښایسته شوې دا څه شی خورې موږ ته هم ووایه که نه. یو کس هغې ته دا هم لیکلی دی چې موږ په اروپا کې ژوند کوو خو په هغه سټایل او جامو کې نه ګرځو په کوم کې چې فرزانه ناز ګرځي. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.